سلامونه احترامات هیله لري چې تاسو ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. اول خو ملګرو بخښنه غواړم، ډېر وخت لپاره ما نشو کولی چې زه ویډیوګانې اپلوډ کړم، زما څه مصروفیت و. ملګرو نن غواړم چې په ډېره یو مهمه موضوع باندې تاسو سره یو څو خبرې وکړم. امکان دی ولري ډېر ملګري خبرې چې یو څو ورځې مخکې د اوفي ادارې مشر، اوفي هغه اداره ده په فرانسه کې چې کومه د کډوالۍ او ادغام اداره د هغې لپاره کار کوي، د هغې مشر یو خبري کانفرنس کې د افغانانو کډوالو په اړه باندې یو څو خبرې کړې وې. هغه څه ډېر حیرانونکي او ډېر د تشویش وړ حقایق ویلي وو. هغه ویلي وو چې د 2014 نه یعنې په 10 کاله کې تقریبا دلته 100,000 یعنې 1 لک افغانان راغلي دي، کډوال شوي دي. خو هغه دا ویلي وو چې دوی په ادغام کې دغه افغانان کډوال ډېر زیات غټ مشکل لري، خاص کر په فرانسوي ژبه کې. ژبه په ادغام کې د ټولو نه زیات مهم رول لري او موږ تاسو لیدلي دي چې اکثر افغانان ژبې ته بالکل اهمیت نه ورکوي، د دوی ژبه نه زده. که چېرې د یو کس ژبه نه زده نو هغه ته به دا طبیعي خبره ده، معلومه خبره چې هغه ته به هلته په دې ټولنه کې ادغام ډېر زیات مشکل وي. نو موږ تاسو ته باید پکار ده چې ژبه زده کړو، پکار نه ده، مجبوري ده، نهایي ضروري ده. تر څو زموږ ستاسو ژبه نه زده نو موږ تاسو کار نشو پیدا کولی، موږ تاسو ته مشکلات دي، موږ تاسو په دې ټولنه کې ادغام نشو کولی. د هغې نه علاوه بله چې ډېره د افسوس او د تشویش خبره هغه دا ده چې هغه وویلې چې بنسبت د نورو ملکونو نورو هیوادونو افغانان دلته 21% زیات په بعضې جرمونو کې هغه څه خاص جرمونه په هغې کې افغانان ښکېل دي. او موږ تاسو هره ورځ خبرونو نه خبرېږو، موږ تاسو په میډیا باندې وینو چې په مختلفو ښارونو کې د فرانسه کې افغانان په جرمونو کې ښکېلي. دا ډېره تشویش خبره ده او دې ته څه کول پکار دي. موږ تاسو باید هغه ملګري که دغسې مشکلاتو سره دوی مخ یا دوی دغسې یا کوم دغه لري یعنې انټنشن لري، غواړي اراده لري داسې کارونو یا غلط کارونو، تاسو کوشش کول پکار دی چې دوی ودرو، ځکه دا زموږ ستاسو ټول لپاره نقصان دی، ټول افغانان یادېږي. بله خبره دا ده چې افغانان دلته هغه د ښځو چې کوم ارزښت دی په دې ټولنه کې، افغانان ښځو ته هغه ارزښت نه ورکوي. د دې خبرې نه مقصد دا دی چې یو خو دلته د دې ځای چې کوم خلک دي، ښځې کوم حقوق دي، دوی د هغې نه دي خبر، ځکه دوی ته فرانسوي ژبه نه ورځي، نو دې د وجې دوی ته ارزښت افغانان نه ورکوي. بله خبره دا ده چې دلته اکثر افغانان کورني مشکلات لري، چا چې خپل فامیلونه دلته راوستلي دي. نو کیدای شي بعضې ملګري دې خبرو نه موږ تاسو نه خبرېږو، ځکه دا کورني چې کوم مشکلات دي، کوم جرمونه دي، هغه پولیسو ته رسیږي او هغه بیا هلته په ریکارډ کې راځي، نو بیا دغه ریکارډ ټول د دغه ادغام ادارې ته ورځي. نو دې نه معلومیږي چې کومو افغانانو خپل فامیلونه ته راوستلي، کورنۍ ته راوستلي، نو دوی هغه د کورنۍ چې کوم ارزښتونه یې دوی هغې ته متحد نه دي، یعنې دوی خپل کورنۍ سره حتی مشکلات لري. نو دا هم ډېره یو د تشویش خبره ده، د افسوس خبره ده. باید موږ تاسو دغو خبرو ته فکر وکړو، خپلو کورنیو ته هغه چې دلته د دې ځای د ټولنې کوم اصول دي هغې مطابق، او زموږ تاسو د خپل چې کوم اصول دي هغه انساني چې کوم کرامات دي باید دې ته موږ تاسو متحد وو او دې ته باید موږ تاسو فکر وکړو. بل هر کله چې موږ تاسو په کاري ساحه کې یا بیرون کله میټرو ټرین کې ځو، ګوره دا ډېرې وړې خبرې دي، خو زموږ او ستاسو موږ تاسو په یادېږو، دغه چا په آهسته آهسته په موږ تاسو باندې لګېږي. اکثره که تاسو وګورئ اکثر افغانان دلته په دغو جرمونو کې دوی حتی جیلونو ته تللي دي. یعنې باید موږ تاسو د ښځو ته هغه ارزښت ورکړو، هغه چال چلن موږ تاسو باید بدل کړو، په دغه ټولنه کې باید موږ تاسو ادغام وکړو. او دې دپاره د دې ټولو جرله چې کوم د هغه ژبه ده، تر څو چې زموږ ستاسو ژبه نه زده، موږ تاسو نه په قانون باندې پوهېږو، نه دغه ټولنې په ارزښتونو پوهېږو، نو دې دپاره باید موږ تاسو په ژبه باندې ډېره توجه ورکړو، ژبه زده کړو، تر څو دغه مشکلاتو نه موږ تاسو بچ شو. بل دا د افغانستان او د افغان د نوم خبره ده. نو زما تاسو ټول دغه هیله ده چې موږ تاسو دغو خبرو ته توجه وکړو او آینده کې د دغسې کارونو نه لاس واخلو. مننه.